اخر کار چې دنه د ګیلمن زوی ولګید او د خپل پلار مزار لراغه ښه او ډیر عجیب شعر ویل د کنه چې مکمل تور باندې به تاسو په جړه باندې مجبور کړي. تاسو ته پته نه ګیلمن تاسو پیژنې کنه، هغه د پښتنو د لپاره ډیر زیات ښه خدمات کړي دي. هغه کوشش کړی چې زه پښتانه چې دنه مخکې خبره وکم چې زمونږ څوک دشمنان دي او څوک زمونږ دوستان دي، نو هغه چې دنه دغه په وجه باندې هغه په هوټل کې واله شو، هغه د دنیا نه ختم شو. داغه نه بچي چې دنه واړه واړه بچي پاتې شول او هغه بچي چې دنه وس راځي د خپل پلار په مزار باندې، ځکه چې هغه غټ مزار جوړی لکه څنګه چې قائد اعظم له مزار جوړي د قسم مزار چې دین هغه ګیلمن له هم جوړي. او چې راځوي چې دین دی واجب شیرونه ویل کنه چې تاسو مکمل تور باندې په جړه باندې مجبور کړئ. مونږ ټول له پکاره ګیلمن په دوا کې یادو. ګیلمن ډیر زیات خدمت د پښتنو لپاره، هغه د پښتنو لپاره چې دین اواز چوت کړل چې د پښتنو سره ولې زیاتې کیږي. نن موږ له هم پکاره چې هغه ته دوا وکړو، هغه ځامن چې دین پروموټ کو، هغه مخ کې کو چې ځکه چې هغه هم په زندګۍ کې سو وکي، ځکه چې ګیلمن ځامن دین د ګیلمن خون به پکې هغه به هم د سي بادران ویل کسن چې ګیلمن دی. سلامونه ملګرو، زه د خپل ماما سره د پلار وګبر ته راغلی یم. د پلار مې یو شعر دی چې د مرګ باندې خفه نه وم خو هلته ارمان راغی، د مرګ باندې خفه نه وم خو هلته ارمان راغی چې کله په پردي چاړه پښتون حلالولم.